السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 4 سره برابره ده. زه رستافه مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په غزه کې د بندیانو خوشي کېدل او د جګړې دوام، نړیوال فشارونه زیات شوي، او په نیویارک کې د ښاروالۍ ټاکنې، مامداني مخکښ دی، سیاسي فضا ګرمه ده. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د بندیانو خوشي کېدل او د جګړې دوام، نړیوال فشارونه زیات شوي. په غزه کې د اوربند تر سیوري لاندې اسرائیل 15 فلسطینیان خوشي کړي او د هغوی د کورنیو سره د یوځای کېدو صحنو لنډمهاله خوښي رامنځته کړې ده. سره له دې چې د اسرائیلي پوځ عملیات لا هم دوام لري او د خان یونس او غزې ښار ختیځو سیمو کې د کورونو او کرنیزو ځمکو د ورانولو راپورونه ورکول شوي دي. د ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو اداره وايي شاوخوا 15,000 بېځایه شوي فلسطینیان په زیانمنو او ګڼو سرپناهو کې د ځای محرومیت او اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي سیمه ییز هیوادونه د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د غزې د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک د جوړېدو په طرحه کار کوي. ورته مهال راپورونه ښیي چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې وړاندیز کړی چې د غزې د امنیت او بشري مرستو د خوندیتوب لپاره 2 کلن نړیوال ځواک جوړ شي. د قطر امیر هم د فلسطینیانو د بیا رغونې لپاره د نړیوالو مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې او ویلي چې د اشغال او تبعیض وضعیت د فلسطینیانو ژوند سخت کړی دی. په نیویارک کې د ښاروالۍ ټاکنې، مامداني مخکښ دی او سیاسي فضا ګرمه ده. په نیویارک ښار کې د ښاروالۍ ټاکنې روانې دي او د وروستیو نظر پوښتنو له مخې دیموکرات زهران مامداني د خپلواک نومان اندریو کومو او د جمهوریت پال کورت سیلوا پر وړاندې مخکښ دی. مامداني د ټولنیز عدالت او عامه خدماتو پراخولو ژمنې کړي دي او د هغه بریا به هغه د ښار لومړی مسلمان ښاروال کړي. رایه ورکونه د سهار 6 بجې پیل شوې او تر شپې 9 بجو به دوام وکړي. د ټاکنیزو سیالیو په جریان کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې که مامداني بریالی شي، نیویارک ته به فدرالي بودیجه محدوده کړي او خپل پلویان یې د کومو ملاتړ ته هڅولي دي. خو مامداني ویلي چې د فشارونو پر وړاندې نه تسلیمیږي. پخواني ښاروال اریک اډمز چې د فساد د څېړنو او د ملاتړ د کمیدو له امله له سیالۍ ووت، د کومو ملاتړ اعلان کړی دی. دا ټاکنې د نیویارک لپاره مهمې ګڼل کیږي ځکه د ښار امنیت، اقتصادي وضعیت او ټولنیزو خدماتونو راتلونکی به پرې ټاکل کیږي. په تانزانیا کې د حکومتي ځواکونو لخوا د لاریون کوونکو وژل کېدل. په تانزانیا کې د بشري حقوقو فعالان وایي داسې شواهد شته چې حکومتي امنیتي ځواکونو د انتخاباتي درغلیو پر ضد د اعتراضونو پر مهال لسګونه مظاهرچیان وژلي دي. د دوی په وینا دغه کړنې د خلکو پر ضد د زور او تاوتریخوالي څرګند ثبوتونه وړاندې کوي. اعتراضونه له هغې وروسته پیل شول چې د روان کال د اکتوبر پر 9مه د تانزانیا ټاکنیزو چارواکو ولسمشره سامیا سلوهو حسن د ولسمشري ټاکنو کې ګټونکی اعلان کړه. مخالفو ډلو دغه پایلې بې باوره بللي او ویلي دي چې پراخې درغلي شوي دي. فعالان د پیښو د بې پرې څېړنې غوښتنه کوي او نړیوالې ټولنې ته غږ کوي چې د تانزانیا د امنیتي ځواکونو د تاوتریخوالي په اړه د حساب ورکولو پروسه تضمین کړي. چارواکو تر دې دمه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د ټاکنو د پایلو دفاع یې کړې او د امنیتي ځواکونو کړنې د نظم د ساتلو لپاره ضروري بللي دي. او د پای خبره ده چې د پی آی ای انجینرانو اعتصاب ټولې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ودرېدې. په پاکستان کې د دولتي هوایي شرکت پی آی ای ټولې کورنۍ او نړیوالې الوتنې د الوتکو د انجینرانو د اعتصاب له امله ځنډول شوي دي. د معلوماتو له مخې انجینرانو د دوشنبې له ماښام وروسته د الوتکو د تخنیکي ارزونې او اجازې ورکولو بهیر درولې چې له امله یې په هېواد کې ټول پروازونه په ټپه ولاړ دي. تر اوسه لږ تر لږه 12 نړیوالې الوتنې ځنډول شوي دي چې ډېری یې د عمرې سفر کوونکي مسافر اغېزمن کړي دي. د پی آی ای د انجینرانو ټولنه وایي هغوی نه غواړي د خوندیتوب د اصولو خلاف الوتنې تایید کړي ځکه دا کار د مسافرو د ژوند له خطر سره تړاو لري. دوی زیاته کړي چې تر هغه وخته کار ته نه ستنېږي تر څو د شرکت د عمومي رئیس چلند بدل نشي. د پی آی ای ادارې انجینران د شرکت د خصوصي کولو په پروسې په ګډوډولو تورن کړي او د هغوی پر ضد یې د سختو اقداماتو امر کړی دی. د شرکت وایند هم ویلي چې د لازمي خدمتونو قانون نافذ شوی او د کار پرېښودل قانوني جرم بلل کیږي. اداره هڅه کوي چې له شخصي شرکتونو څخه بدیله تخنیکي مرسته ترلاسه کړي څو د الوتنو عادي حالت ته د بیرته راګرځېدو هڅه وشي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.